د ټولو نه عظیم الشان او لوی ظلم اخو شرک دی. د ټولو نه عظیم الشان او لوی ګناه او ظلم هغه شرک دی. ان الشرک لظلم العظیم. الله فرمایي یقینا شرک دا ظلم عظیم دی. عظیم الشان ګوره الله جل شانه په مونږه تاسو باندې لوی احسان کړی دی. ایمان راته نصیب کړی دی او ایمان دا عظیم الشان نعمت څنګه دی چې معمولی غونډه عمل سره د ایمان نقول او ایمان ځان سره وړل دا کامیابی ده. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د قبیله یو کس ابن جدعان خپل نوم عبید الله خو مشهور په ابن جدعان سره د جدعان زید. نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یوزل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوي چې حضرت ابن جدعان ته الله بخنه کړی کنه وې کړی. اوس حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو لیکي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب سور کی. نو اول چې دا په ذهن کې وی چې عائشہ رضی الله تعالی عنها دا تاسو لیکي د متعلق چې الله تعالی به ابن جدعان ته بخنه کړی کې نه وی کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل نه اپ جهنم کې ده. حکم ځای کې جهنم کې رزق د یو ورځ الله جل شانه ګوروان دي داونه به چې الله ما ته زما د ګناهونو بخنه وکړي. یو ورځ امداد دی وي چې الله ما ته زما ګناهونه او زما خطا دا معاف کړي. مقصد دا ایمان نه وراونه ښه ایمان. اوس عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو لیکي نو علماء کرام دي چې ابن جدعان دا انتهایی لوپر سره وخه لوپر ډېر غټ لوپر او کله به بلار له یو ځای کار کتل او کله بل ځای کې چې لوپري نو خو بس د بلار د پارا درد سری نیک اولاد د الله جل شانه نو وختل چې الله بس نیک عمل صالح اولاد راکړي.